په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغله. په ده پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنځاني خان چې هغه هغې ته د 20مې پېړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوج ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسي رګونه، حماسي خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنري ارزښتونو یو مجموعه په توګه مطرح ده. ډېر څه ویل کېږي په باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړه. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنې موږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاد او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او حماسي جوړښت لري، ځینې هم اساطیري ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهاند دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې لپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې لپاره موږ خپل تاریخي پیښې، لوی اساطیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډېره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یوه لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه په ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدواره یم چې زما پوښتنه مثلا دلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغې برخې ته کار وشي؟ یو خو د منظومې متن محتوا ده. محتوا اول باید داستاني جوړښت ډېر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښې ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړی شي چې ډېر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. دا محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن له ایلیاد اودیسې نه شروع کېږي. د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایي منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې دپاره اول باید دغه کیسه ملي جوړښت ولري او دا د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو لپاره باید اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنی چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ
او وزن او قوافي تصویرونه دا شان بشپړي. اما منظومه لیکي دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړئ. ډېر شاعرانه تمرین پکار دی، ډېر لوی تجربه په منځ کې کله چې ډیالوګونه کېږي، کله چې د پیښو بدلون کېږي، کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځئ، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي، زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولی شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیات وکړي، یعنې ډېر تمرین د شاعرۍ، ډېره لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپله د منظومه لیکنې تکنیک له نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کېدلی شي. د ژبې په اړه کې راته وایي ژبه باید څنګه اوسېږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه او که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟ ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه له څو اړخونو. اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډېره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه. داسې نشي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډېره ساده او مخامخ هم نه وي باید، ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډېر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی که تاریخي منظومه وي البته، دغه ژبه هم باید د همېغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډېره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي، دا له ورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډېر زیات باید د پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم په کک او زرینه کې زما یو ډېر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر کې یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وي او زه دا منم. منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک کې؟ منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي. په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره، لکه کمره چې تاسو په اوږه وي او تاسو تصویرونه ضبطوئ او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوئ او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید رعایت شي. اوسې پوښتنې په توګه څنګه کولی شو ښه تلوسه کې واچوو په منظومې کې؟ دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومې، د داستان فن دی. مونږ باید محتوایي غوټې ایجاد کړو او بیا یوه غوټه پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو په مرسته لوستونکی په ډېره تلوسه د داستان اوج ته ورسوي. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پیښې کېږي، البته د لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی. مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانیستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرښه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډېره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې
ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیګانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا